یو بادشاه په یو علاقه تېرېده، هغه علاقه کې یو ځای خوښ شو، د بادشاه ښکار پسې وځي، پخواني بادشاهان یو ځای خوښ شو. هغه ځای کې ځنګل هم و، شینکۍ هم پکې ډېره وه، اوبه هم پکې ډېرې وې، غرونه هم پکې ډېر. لکه اوس هم زمونږ په دې غرونو په دې وطن کې بعضې ځایونه چې هغې کې ډېرې خشته اوبه مې، ځنګل مې او اعلی ځای وي، غرونه یې. بس بادشاه هغه ځای خوښ شو، دلته ماله محل جوړ کړي، ریسټ هاوس. یو ریسټ هاوس جوړ کړی چې زه کله کله ښکار له دې علاقې ته راځم نو دې کې بله 20 ورځې تېروم. کم ځای جوړ کړو، دا دلته جوړ کړی چې دا کم کورونه چې دي دا ضبط ختم، دې خلکو ته وایي چې ځي. د بادشاه خو هغه ظالمان بادشاهان حکم به وکړو، بیا به هغه حکم د خامخا پوره کېده. مزدوران لیبران لګیا شو صیبه او محل یې د بادشاه تیار کړه. او چې د هغه چې هغه کم ځای خولی و، هلته چې کم پردي کورونه و هغه یې ونړول، ختم یې کړل، خلک یې در په در کړل. او ډېر اعلی چې بادشاه کومه نقشه ورته ښوله نو په هغه نقشه زبردست محل بادشاه له جوړ کړ. یو بوډی وه، سپین سرې بوډی، د هغې یو لکوټې غوندې کور و چې د بادشاه د عمله راله، د هغې هغه کور روان که نو هغې ورته په ژړا شروع کړه چې زه غریبه ښځه یم، زما څه دي؟ تاسو ما دې کور نه وباسئ، زما څه دي؟ د بادشاه محل خو دا دې تیار شو، زه خو ترې لرې یم. زما کور خو د بادشاه په محل کې نه راځي، په چمن کې نه راځي، په چاردیوارۍ کې نه راځي، زما کور لرې دی ته. که راځي نو بس ټیک ته بادشاه زورور دی، نه راځي نو مهرباني وکړئ زما دا کور. هغه انجینرانو هم سوچ وکړه چې واقعي د دې زنانه دا کور خو لږ ډډې ته دی، دا بوډی هم د اوس به خیرې هزار کوي، پرېښود. بادشاه ته اطلاع میلو شو چې حضرت ستا محل تیار دی. بادشاه راغی سره د وزیرانو، سره د مشیرانو، او د خپل محل شاهي محل افتتاح کړی. ظاهره ده چې هغه ظالمان بادشاهان وو چې هغوی به افتتاح کوله نو دنیا به ورله راتله، خلک به راتلل، لویه جرګه جلسه جوړه شوه چې نن به بادشاه سلامت راځي او پلانکي ځای کې به د خپل شاهي محل د خپل ریسټ هاوس افتتاح به کوي. چې بادشاه په اس باندې راغی، ویې کتل، د بوډۍ په پورې لومبې نظر پرېوت، وایي داسې او چې کوم ډایرکټر و، کوم نقشې والا وغیره و، داسې دی. وایي صاحب دې بوډۍ راته ډېر وژړل، فریاد یې وکړ، او ستا د محل نه لرې هم دی، محل ته پسې تاوان هم نه رسېد، او جړلې نو مونږ وی غریب عاجزه بوډۍ ده، دا موږ پرېښود. وی دا کور زما په محل داغ دی، داغ زما محل ته چې خلک راځي په دې کور به نظر لګي، فټافټ دا مسمار کې بوډۍ موډۍ روکه کې ختمه کې، فوراً دا مسمار زه به د دې اس تاخپه هله اوچتوم چې دا کور روان شي. دقسې به ولاړ یم، ټوله قافله ولاړه، ځکه چې بادشاه ولاړ، کمانډر ان چیف، وزیران ټول ولاړ دي، ولې بادشاه ودرېد او هغوی فوراً مزدوران لیبر شا به فټافټ روانوي. بوډۍ را راغله، هغه انجینران، بوډۍ موږ دې په بادشاه بې عزته کړو. بادشاه دې درولې دي، ورشه وګوره ټول جرنیلان ورسره ولاړ دي، او بادشاه ډار وکړو چې دا زما په محل بدنما داغ دی. هله بوډۍ وځه ګنې تام ورسره ختمم، کور دله روانم. شکر دی وروڼو، زه کله کله یم شکر دی چې زمونږ الله شته، چې مونږ بیمار شو نو مونږ ورته لاس اوچت کړو، نو چغې ورته وکړو. رښتیا ووایه، زړه لږ قلار شي که نه شي؟ قلار شي. چې زه ګناه وکړم او ځان ته خپله ګناه را مخکې کړم چې الله ما خو ډېره ګناه کړې، دې ډنډ کې څوک د ګناه نه خلاص دي. او زه ورته چغه ووایم او سترګو نه اوښکې وبهیومه، قسم دې سړي له خوا نه ورکي او الله په دې خوشحالېږي. او نن تاسو په ترمذي شریف کې وې، نن چې کومې سترګې د الله د یرې نه وبېږي او اوښکې تېره وبېږي، کابل او تېر شوه بله ورځ،
چې کمې سترګې د الله د یرې نه وبېږي اوښکې ترې لاړې په دغه ځای د جهنم اور حرام دی. الله د مسلمان په جړا دومره خوشحالېږي. واوره خو چل غواړي که نه، مونږ خو په دوا نه پوهېږو که نه، مونږ خو به لاس اوچت کړو او سوچ به م بل ځای کې او خدای ما وبخې او زما مور و پلار وبخې او نیا نیکه مې م وبخې او هغه پلانکۍ م وبخې او خدای هغه خر مې م جوړ کړې او هغه غوا مې م جوړه کړې او پلان د دوا په چل نه پوهېږو. مونږ له دوا چل نه راځي. دوا دې ته وایي بوډۍ لاس اوچت که الله ته وی یا الله که زه کمزور یم نو ته خو زورور یې که نه، که زه کمزور یم نو ته زورور یې، نو خدایه هغه زور دې څه شو؟ به کله ښیې. که زه غریب یم نو ته غریب نه یې خدایه، او که زه بېوسه یم نو الله ته بېوسه نه یې، طاقتمن یې. څه شوه ستا طاقت پروردګاره؟ زما غریب به کم غریبې به کم ځای په کار راځي، زما بېوسې به کم ځای ته په کار راځي الله، زما عاجزې به ته کم ځای په کار راځي، ستا طاقت څه شو چې زما په کار راشي؟ بوډۍ لاس اوچت کړی دی، لا ښکته کړی نه دی چې انجینر ورته وایي بوډۍ لاس مه راکاږه په مخ کار دی وشوی. ولې؟ وایي د بادشاه نه د اس په شا سو وتله خیر و خلاص، محل ته وردنه م نه شو. په خدای قسم چې کوم ځای دی مخلوق نه پکارېږي، څوک په دې پکارېږي وایه؟ الله. چې کوم ځای رک شوې څوک به دې پیدا کوي؟ جواب راکې. چې کوم ځای اوږې شوې ډوډۍ به څوک درکوي؟ چې کوم ځای دی ډاکټر درته ووایي چې بس کور ته ځه ستا علاج نشته، لا علاج بیماری ده، لا علاج. د پیغمبر مبارک خو فرمایي چې لا علاج بیماری هغه بوډاپه ده، بوډا شي سړی نو د بوډاوالي علاج نشته. د مرض شته لکل داء دوا، د هرې بیمارۍ علاج شته، د مرګ علاج نشته. د مرګ او د بوډاوالي نه علاوه بوډا سړی ځوانېدی نشي، مړی جمدې کېدی نشي. د دې دوه نه علاوه د هر مرض علاج شته، خو ډاکټر سره نشته. چا سره نشته؟ نو چې علاج شته نو چا سره به علاجي راکړه جواب؟ نو خو خدای ته ووایه که نه. ګرده چا پیدا کړې ده؟ جواب راکې. نو بیماره کړې چا ده؟ نو چې کم ذات یې په لومبي وخت کې جوړه پیدا کولی شي نو هغه یې جوړولی هم شي که نه. لاسونه چا پیدا کړي دي؟ الله. شل کړي چا دي؟ نو چې کم ذات یې په لومبي دل د مور نه پیدا کېږي او روغ لاس درکوي نو چې شل شي نو خو جوړولی هم هغه شي که نه. د سترګو چا پیدا کړي دي؟ د سترګو نظر چا کم کړی دی؟ نو چې کم ذات په لومبي دل تاله روغې سترګې درکړې دي نو چې سترګې دې ړندې شو یا مرض پکې راغی نظر کم شو نو جوړول یې مغه شي که نه. تاسو په حدیثو کې نه دی ویلي چې په الله ښه ګمان کوه، او تاسو حدیثو کې نه دی ویلي انا عند ظن عبدي بي چې بنده په ما کم ګمان وکړي نو زه هغه کوم. او تاسو حدیثو کې نه دی ویلي چې ما ته څوک یو لیش نږدې شو زه ورته یو ګز ور نږدې کېږم، او چې څوک یو ګز را نږدې شو زه 2 ګزه ور نږدې کېږم، او چې څوک ما ته پیاده راځي اتیته هر وله زه وله په منډه ورځم. شته زما د رب نه غټ مهربان بل څوک راکړئ جواب؟ له وروستو ملګري جواب راکړئ شته؟ زما رب ډېر مهربان. ځان ته د خدای په دربار کې بې کسه بې سوکه وایې، د دنیا په میدان کې به وایې. د چا چې الله وي دا بې کسه نه دی، د چا چې الله وي دا بې سوکه نه دی. مونږ د الله بندگان یو، مونږ مسلمانان یو. وایه الحمدلله. مونږ الله یو منو.
مونږ الله د لوی قدرت او